أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو، نو نسم سبق دی. په نن سبق کې موږ پاست انډیفینټ ټینس وایو. پاست انډیفینټ ټینس یا سمپل پاست ټینس دا زموږ سبق دی. دا ویل کېږي پاست معنا تیره، انډیفینټ ساده، ټینس زمانه تیره ساده زمانه د دې بیان کوي. یعنی موږ پریزنټ ټینس ویلی دی چې حال زمانه ده، دا مې ویلی دی، او فیوچر ټینس ویلی دی چې راتلونکې زمانه ده. اوس پاتې سو دا ټینس چې د تیرې زمانې حال موږ نسو بیانولی. د نن ټینس ویلو څخه به وروسته بیا موږ په خبرو کولو یعنی کانورسیشن باندې به موږ شروع کوو. کانورسیشن خبرې کول، په دې باندې به موږ شروع کوو. بیا به انشاءالله موږ ته مشکل نه وي، ځکه موږ تیر وخت هم راته معلومیږي، فی الحال هم راته معلومیږي، راتلونکي هم راته معلومیږي، د دې ټینسونه ټوله موږ ته معلومیږي. نو د پاست انډیفینټ ټینس ټوبې چې دی هغه ډیډ دی. ډیډ دا د دې ټوبې دی د ایکشن دپاره، او د دې دپاره چې ورب کم ورب استعمال دی هغه سیکنډ فارم استاد به په یاد. دویم فارم ورب د پاست انډیفینټ ټینس دپاره دی. د ټولو څخه د مخه یو پلا دغه څو الفاظ یاد وساتئ. یسټرډی، یسټرډی یعنی پرون، یسټرډی پرون ته ویل کېږي. بیفور بله، ګوره بیفور معنا بله دا. اګو یعنی د مخه، اګو د مخه. لاست تیر، لاست تیر، بس دغه په یاد ولرئ. او بله دا جمله په یاد ولرئ، د ډی بیفور یسټرډی، د ډی بیفور یسټرډی. دا ویل کېږي، موږ پښتو کې وایو پرون نوړمه ورځ، په انګلیسي کې دې ته ویل کېږي. یعنی دا رقم لفظ چې څوک وایي په انګلیسي کې چې پرون نوړمه ورځ، یعنی پرون نه بله ورځ. دا چې وایه دا به داسې وایه د ډی بیفور یسټرډی، د ډی بیفور یسټرډی یعنی پرون نه بله ورځ. د دې د زده کولو څخه بعد اوس راسي سبقت. دا ما درته وویله چې د دې ټینس ټوبي چې دی هغه ډیډ دی، او سیکنډ فارم یې ورب دی. یعنی پاس څخه وروسته دویم فارم ورب په دې کې استعمالیږي. د مثبتې جملې دپاره فارموله ته ګوره. سابجیکټ به ولګئ، دویم فارم ورب به ولګئ، آبجیکټ به ولګئ. هغه څه چې ته اخري جمله په پوره کوې، په څه شی پوره کوې، هغه پسې ولګوه. اوس راسه جملې ته. آی وینټ، آی ګوره د ډیډ سره مکمل ټول سابجیکټ پرونانز راوړلی سي. آی، وی، یو، دی، شي، ایټ دا ګرده مطلب ورسره راوړلی سي. دی نه دی چې یوازې د آی دپاره، دا ډیډ کې ټول استعمالیږي د ایکشن دپاره. ورته ګوره. آی went to school، I went to school yesterday، I went to school yesterday زه پرون سکول ته تللی وم. I went to the market yesterday زه پرون بازار ته تللی وم. I went to Kabul yesterday زه پرون کابل ته تللی وم. ګوره دا مثبته جمله ده. په مثبته جمله کې د پاست انډیفینټ ټینس ټوبې نه ښکاره کېږي په ایکشن کې. ګوره دا خبره یاد ساته، په مثبته جمله کې د ایکشن د پاست انډیفینټ ټینس ټوبې نه ښکاره کېږي. I went to Kabul yesterday، I went to school yesterday زه پرون سکول ته تللی وم. ګوره پرون دغه کار ما پرون کړی و، خلاص سوی دی. ګوره ما درته ویل چې کوم کار په تېره زمانه کې شروع سوی دی بیرته په هغه زمانه کې ختم سوی دی. پرون زه سکول ته تللی وم، پرون زه کابل ته تللی وم، پرون زه بازار ته تللی وم. دغه چې دی دا پاست انډیفینټ ټینس دی. اوس I went to school yesterday، we went to school yesterday، he went to school yesterday، she went to school yesterday، you went to school yesterday. دا ګرد مثبته جمله یعنی پازیټیو سنټنس مکمله پر دا ترتیب باندې ده. اوس که چیرې ته دا نیګټیو ته اړی یا انټراګټیو ته اړی یا نیګټیو اینډ انټراګټیو ته اړی، په دغه حالات کې به ته ټوبې ښکاره کوې او اول فارم ورب به بیا راوړې، بیا به دویم فارم نه راوړې، بیا به اول فارم ورب کې راوړې. ځکه دا ډیټ په خپله د ډو دویم فارم دی. د ډو دویم فارم چې دی هغه ډیډ دی. ډو اول دی، ډیډ دویم دی. دوه وربه چې دواړه سیکنډ وي یعنی دوم فارم وي د دواړو دا وینې ډیډ هم دویم فارم دی او وینټ هم دویم فارم دی. دواړه په یوه جمله کې نشي راتللی. دا خبره یاد ساته. یعنی که چیرې تا د پازیټیو سنټنس واړوله، نیګټیو جمله دی جوړول، بیا به ته ډیډ ښکاره کوې، اول فارم ور به بیرته کې راوړې. دا خبره لږ په ذهن کې کښېنه او بیا انشاءالله مشکل نه درته جوړېږي. لکه اوس پازیټیو سنټنس کې موږ وایو he spoke English yesterday، هغه انګلیسي خبرې پرون وکړي. ګوره هغه پرون انګلیسي خبرې وکړي. اوس د دې سره شي هم لګولی سي، وی هم لګولی سي، یو هم لګولی سي. د سابجیکټ پر ځای باندې بس دا سابجیکټ پرونان مکمل هر یو لګولی سي. او په نیګټیو سنټنس کې بیا خالی ډیډ ښکاره کړه. ډیډ ټوبې دی، ډیډ به ښکاره کوې په نیګټیو سنټنس کې. اوس ورته ګوره. I did not go to school yesterday، زه پرون سکول ته نه وم تللی. I did not
go to school. ګوره ډیډ چې دی ما درته ویل مال دا په خپله دویم فارم دی او ګو به اول فارم بیا کې راوړي. اوله پلا چې ټو بي نه و ښکاره دا خپله موږ وینټ وایي ګو مې نه وایي وینټ مې وایي یعنی دویم فارم مې وایي. او چې دلته اوس ټوبې ښکاره سولو نو چې ټوبې ښکاره سو ور به بیرته اول فارم ته واړی بس بیا نو برابرېږي. I did not go to school. We did not go to school. He did not go to school. She did not go to school. دا ګرده بس پر دا ترتیب باندې دي. Positive sentence څنګه و؟ He spoke English yesterday. He spoke English yesterday. I spoke English yesterday. ما پرون انګلیسي خبرې وکړې. اوس چې دا نیګټیو جملې ته واړی بیا به ټوبې ښکاره کې او فارم به اول فارم نور پکې راوې بیرته. I did not speak English yesterday. I did not speak. ګوره سپیک اول فارم دی سپوک دویم فارم دی یعنی سیکنډ فارم چې دی هغه سپوک دی. په دې به مې سر خلاصوي انشاءالله. ګوره یوه خبره یاد ساتئ هغه ور په یاد لري چې ور دوه قسمونه لري یو ریګولر دی یو ایریګولر دی. دا زه خپله په سبقانو کې درته وایم انشاءالله دا به بیا مشکل نه وي درته. بیا زه یو پروګرام درته ښیم تاسې به د موبایل د پلی سټور سره ډاونلوډ کړي د هغه د لارې څخه بیا تاسې پېژندلی سي چې دا یې سیکنډ فارم دی دا یې ترډ فارم دی دا یې فورت فارم دا ګرده بیا تاسې ته معلومیږي په هغه د لارې څخه هم بیا درته معلومیږي انشاءالله. او بل ما په انفارمیشن کوشن کې خبر درته کړی و چې انفارمیشن کوشن د هر ټینس سره کار لري د هر ټینس سره انفارمیشن کوشن کار لري. لکه اوس موږ وایو ویر ډیډ یو گو ته چیرې تللی وې ویر ډیډ یو گو ته چیرې تللی وې ویر ډیډ یو گو یسټرډے ته پرون چیرې تللی وې ویر ډیډ یو گو لاست ایئر تیر کال ته چیرې تللی وې آی وینټ ټو سکول یسټرډے زه پرون سکول ته تللی وم. ګوره د دې جواب یا په پازیټیو سنټنس راځي یا په نیګیټیو سنټنس راځي. ګوره په نیګیټیو سنټنس چې راوړې اول فارم ور به کې راوړې او په پازیټیو سنټنس چې راوړې دویم فارم ور به کې راوړې. لکه اوس څنګه I went to school yesterday زه پرون سکول ته تللی وم. اوس موږ وایو what did you do تا څه وکړه او چاته موږ وایو تا څه وکړه what did you do تا څه وکړه what did you do yesterday پرون تا څه وکړه what did you do last week تیر هفته دې څه کار وکړي what did you do last week تیر هفته دې څه کار وکړي what did you do last month تیره میاشت دې څه کار وکړي. ګوره دا موږ وایو اوس د هغه دپاره بیا ته خپل جواب په پازیټیو سنټنس یا په نیګیټیو سنټنس باندې ورکولی سي نور مشکل نه کې راځي. دا سلو ایکشن او د سچویشن دپاره بیا د پاست انډیفینټ ټینس مقابل ټینس پاست کانټینیوس ټینس څخه ټوبې رااخلو چې هغه دوه ټوبې دي چې یو واز دی یو ور دی واز ور دغه ټوبې رااخلو دا دلته اوس په سچویشن کې استعمالوو. دلته په پاست انډیفینټ ټینس په سچویشن کې بیا دا ټوبې موږ استعمال واز چې دی واز د سینګولر دپاره استعمالیږي واز د سینګولر دپاره لکه آی هی شي اټ د دې دپاره ګوره دا سینګولر دی. او ور چې دی ور بیا استعمالیږي د پلورل دپاره یعنی یو وی دی د دې دپاره بیا ور استعمالیږي. ته به یو سوال پیدا سي چې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې تا دغه آی په پلورل کې شمار کړي او دلته دی په سینګولر کې شمار کړي. دوستانو هلته چې آی استعمالیدي هلته ډو د آی سره استعمالیدي او د پلورل سره هم ډو استعمالیدي نو په دې وجه باندې آی ما هلته په پلورل کې راوستي خو دلته په سینګولر کې راوستي ځکه آی خو چې دی واحد متکلم دی نو دا سینګولر دی په خپله. راځو جملې ته ورته ګوره راځو سچویشن ته آی واز ا سټوډنټ لاست ایئر زه تیر کال شاګرد وم. آی واز ا سټوډنټ لاست ایئر یعنی زه تیر کال شاګرد وم. لاست خو ما درته ویلي لاست تیر ته وایي تیر لاست ایئر تیر کال لاست ایئرز تیر کلونه لاست منت تیره میاشت لاست ډی تیره ورځ. ګوره دا ته د ټولو سره ویلی سي. آی واز ا سټوډنټ زه یو شاګرد وم د ډی بیفور یسټرډے پرون نه وړمه ورځ پرون نه بله ورځ زه شاګرد وم خو نن نه یم شاګرد. پر دغه ترتیب باندې تاسې ټولې جملې جوړوی سي انشاءالله هیڅ مشکل نه درته راځي. په دې جملو کې نورې خبرې نه درته کوم چې نیګیټیو جمله ده انټراګیټیو جمله ده نیګیټیو اینډ انټراګیټیو جمله په هغه ستاسې سر خلاص دي او په ور فارم مې سر خلاص دي. اوس د دې بعده چې موږ کم سبقان مخته را روان دي دا به موږ په کانورسیشن باندې شروع کوو یعنی موږ به په خپل مابین کې خبرې سره کوو موږ به په خبرو کولو باندې شروع کوو. اوس موږ د دې بعده په خبرو باندې هم پوهیږو خبرې کولی سو راته ګران نه دی. بس په دغه سبقانو باندې دغه اندازه فکر وکړئ چې کومې فارمولې ما درته لیکلي دي پر هغه فارموله باندې روان سئ. فارمولې درته لیکم خو نور کار تاسې وکړئ. که مې نسو کولی ستاسې سبقان بیا نه دي زده که مې نسو کولی سبقان بیا نه دي زده. پر سبقانو باندې کوشش وکړئ چې هر ملګری هر نفر
د سبقه په خوند نه پوهېږي هغه دې پوه شي چې زما سبقه نه دي زده ځکه اوس سبق و خوند ته ووتې هغه ځای ته ووتې چې د دې بعد سبق خوند کوي ولې په خبرو مړ شروع وکړه په حال زمانه پوه یعنې په پریزنټ کنټینیوس ټینس پوه په پریزنټ انډیفینټ ټینس پوه په فیوچر انډیفینټ ټینس پوه په پاست انډیفینټ ټینس پوه نو چې په دا ګردو باندې پوه سو نو د دې بعد خو نور ګرانتیا نشته نور خو صرف خبرې دي زه به تاسو ته لغت ترښیم بس لغت تاسو زده کوئ دستې په جمله کې استعمالوئ په جمله کې روانوئ دا په خبرو کولو شروع خوشحاله او قدرمن اوسئ سبقان راتېروئ پر سبقانو باندې کوشش وکړئ چې فایده درته ورسیږي دی نه چې بس ما دا سبق ووایي تا هم واورېدی ما ووایي تا واورېدی ما ووایي تا واورېدی په ډېر مشکل حالات کې په ډېر مصروف حالات کې موږ دا خدمت کوو ستاسې دپاره ستاسې دپاره دا خدمت کوو نو تاسې د خپل ځان سره ښه وکړئ تاسې د خپل ځان سره خدمت وکړئ تاسې د خپلو یارانو او ملګرو سره خدمت وکړئ تاسې د خپلو کورنیو کوچنیانو ماشومانو سره خدمت وکړئ دا سبقان په زده کړئ چې زده یې کړي د ده دپاره به د آینده دپاره د راتلونکي دپاره یو فایدهمند شی وي یو ګټه به وي د دې سبب بیا د فایده واخلي خوشحاله او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته